بسم الله الرحمن الرحیم. سورة البقره له 4 آیته تر 2 آیته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ثم بیا قصد سخت سول قلوبکم زړونه ستاسې من بعد ذلك لو رسته د هغه فهي نو هغه کالحجارتی پشان د ډبرو دی او اشد یا ډیر ټینګ دی قسوتن په سختۍ کې. و ان من الحجارة او یقینا ځینې له ډبرو له خامخا ما هغه دی یتفجرو چې بهیږي منه له هغه څخه الانهار ولې. و ان او یقینا منها ځینې له هغو له خامخا ما هغه دی یشققو چې سره چوي فیخرج نو راوځي منه له هغه څخه الماء اوبه. و ان او یقینا منها ځینې له هغو له خامخا ما هغه دی یهبطو چې راکښته کیږي من خشیة الله له ویرې څخه د الله. وما الله بغافل او نه دی الله ناخبره عما له هغه څه څخه تعملون چې کوئ یې. بیا له دې وروسته ستاسې زړونه د ډبرو په څیر سخت سول، بلکې ځینې یې تر دې هم ډېر سخت دي. ځکه ځینې ډبرې خو داسې دي چې ولې ورڅخه بهیږي، او ځینې یې داسې دي چې ټوټې ټوټې سي نو اوبه ورڅخه راوځي، او ځینې یې داسې دي چې د الله له ویرې کښته رالویږي، او الله له هغو کړنو ناخبره نه دی چې تاسو یې کوئ. افتطمعون آیا نو طمع کوئ ان یؤمنو د دې چې باور وکړي دوی لکم تاسو ته، وقد کان حال دا چې یقینا و فریق یوه ډله منهم د دوی یسمعون اورېدلې کلام الله خبرې د الله، ثم بیا یحرفونه اړولې دوی هغه من بعد له وروسته ما د هغه عقلوه چې عقل به یې په ورسېدی، وحال دا چې هم دوی یعلمون پوهېدل. آیا دا تمه لرئ چې دوی به ایمان درته راوړي په داسې حال کې چې د دوی یوې ډلې د الله خبرې اورېدلې، خو د هغه په مطلب له پوهېدو وروسته به یې په ناسمه تعبیرولې، په داسې حال کې چې په خپلې غلطۍ پوهېدل. و اذا او چې کله لقو یو ځای سي دوی الذین له هغو کسانو سره آمنو چې ایمان یې راوړی، قالو وایي دوی آمنا ایمان راوړ موږ. و اذا او چې کله خلا یوازې سي بعضهم ځینې یې الی بعض و ځینو ته قالو وایي دوی اتحدثونهم آیا خبروي دوی بما په هغه څه فتح الله چې پرانستی الله علیکم پر تاسې لیحاجوکم لپاره د دې چې دلیل در باندې ونیسي به په هغه عند ربکم په حضور کې د رب ستاسې. افلا تعقلون آیا نو نه کاروئ عقل. اولا یعلمون آیا او نه پوهیږي دوی ان الله په دې چې الله یعلم پوهیږي ما په هغه څه یسرون چې پټوي دوی، وما او په هغه څه یعلنون چې څرګندوي دوی. ومنهم او ځینې د دوی
امیون نالوستي دي، لا يعلمون الكتاب نه پوهیږي په کتاب، الا امانیه پرته له ارزوګانو، و ان هم او نه دي دوی الا یظنون مگر ګمان کوي. فویل نو تباهی ده للذین هغو کسانو ته یکتبون الکتاب چې لیکي دوی کتاب بأیدیهم په لاسونو د دوی، ثم بیا یقولون وایي دوی هذا من عند الله دا لخوا د الله دی، لیشترو لپاره د دې چې رانیسي به په هغه ثمنن بیه قلیلا لږ. فویل لهم نو تباهی د دوی ته مما لوجې د هغه څه کتبت چې لیکلي دي ایدیهم لاسونو د دوی، وویل او تباهی ده لهم دوی ته مما لوجې د هغه څه یکسبون چې ګټي یې دوی. چې کوم وخت له مؤمنانو سره مخامخ سي وایي ایمان مو راوړی، او چې کله په خپلو کې سره یو ځای سي، او چې کله په خپلو کې سره ګوښه سي، بیا وایي آیا هغه خبرې دوی ته کوي چې الله یې د پوهې لاره تاسو ته پرانیستې ده تر څو مو د خپل څښتن په حضور کې پړ کړي، ملامت مو کړي؟ آیا نو عقل نه کاروي؟ آیا دوی په دې نه پوهیږي چې الله هم په هغه څه پوهیږي چې دوی یې پټوي، او هم په هغه څه پوهیږي چې دوی یې ښکاره کوي؟ او ځینې د دوی بیا نالوستي دي، له څه ارزوګانو پرته نور په کتاب نه پوهیږي، او له ګمان پرته بل څه نه کوي. نو هغو خلکو ته دې تباهي وي چې کتاب په خپلو لاسونو لیکي، بیا وایي دا د الله لخوا دی تر څو لږ بیه په دې ترلاسه کړي. دوی ته دې تباهي وي د هغه څه په وجه چې دوی یې لیکي، او دوی ته دې تباهي وي د هغه څه په وجه چې دوی یې ترلاسه کوي. وقالو او وویل دوی لن تمسنا هیڅ نه رسیږي موږ ته النارو اور الا ایاما مگر ورځې معدودة شمیرل سوي. قل ووایه اتخذتم آیا اخیستې مو ده عند الله په خوا کې د الله عهدا کومه ژمنه، فلن یخلف الله نو هیڅ نه کوي مخالفت الله عهده له ژمنې څخه یې. ام تقولون او کوایست علی الله پر الله ما هغه څه لا تعلمون چې نه په پوهیږي. بلا ولنا من کسب چا چې کړی وي سیئتا بدی، و احاطت او راګرځېدلې وي به پرده خطیئته خطاګانې یې، فاولئک نو هغوی اصحاب النار اوسېدونکي دي د اور، هم دوی فیها په هغه کې خالدون تلپاته دي. والذین او هغه کسان آمنو چې ایمان راوړی، وعملو او کړي دي الصالحات نیکیانی، اولئک هغوی اصحاب الجنت اوسېدونکي دي د جنت، هم دوی فیها په هغه کې خالدون تلپاته دي. دوی ویلي زموږ څخه به هیڅکله اور ونه مښلي پرته له یو څو ورځو. ووایه آیا له الله څخه مو کومه وعده اخیستې ده؟ نو بیا خو الله هیڅکله د خپلې وعدې مخالفت نه کوي، او که پر الله هغه څه وایاست چې علم نه پلرئ. داسې نه ده، بلکې هر څوک چې بد کار وکړي او خپل ګناهونه پر راوګرځي، په ګناهونو کې غرق سي،
نو هغوی دوزخیان دي، په هغه کې به تلپاته وي. او هغه خلک چې ایمان یې راوړی او ښه کارونه یې کړي دي هغوی جنتیان دي، په جنت کې به تلپاته وي. د قرآن کریم دغه درس چې له 4 نمبر آیته تر 2 نمبر آیته دی، عمومي هدف یې د قرآن کریم په وخت کې د موجوده منحرفینو بد خویونه غندل او مؤمنان د دوی ټګماریو ته متوجه کول دي. د 4 آیت مطلب د هغو خلکو غندل دي چې له دغسې معجزې تر لیدلو وروسته بیا هم د الله دین په سمه توګه نه دی منلی، بلکې نورې هم زړونه سخت شوي دي. له دې سره دا هم بیانوي چې د دوی د مشرانو ناسم عادتونه کشرانو ته هم نقل شوي. په ورپسې آیاتونو کې د قرآن کریم په وخت کې د موجوده منحرفینو 5 نور بد خویونه یاد شوي. اول، معنوي تحریف، یعنی د قرآن معنا په ناسم ډول تعبیرول. دویم، منافقت. دریم، د نالوستو لخوا د خپلو مشرانو باطلې خبرې بې دلیله منل. څلورم، لفظي تحریف. پنځم، له دغو ټولو جرائمو سره د ځانونو لپاره جنت ځانګړی بلل. بیا د دې تتمه په تخفیف او بشارت سره ذکر ده. د دغو آیاتونو لنډیز دا چې په داسې ولس کې به اصلاح او سمون څرنګه رامنځته شي چې عالمان یې حق پټونکي او تحریفونکي وي، نور واکمنان او مشران یې دروغجن منافقان وي، او عوام یې نالوستي، بېخبره او خوشباوره وي. د ړندو په څیر هر څه چې ورته ویل کېږي هغه مني. د ټولنې اصلاح او سمون خو په هغه ملت کې رامنځته کېږي چې یا یې عالمان حق ورغوښي، یا یې واکمنان او چارواکي سم خلک وي، ښه نظام ورته رامنځته کړي، یا یې عوام خپله هوښیاران وي، د غلط نظام او غلطو کارونو پیژندنه او مخنیوی کولای شي. د کوم ولس چې عوام ناپوهه وي، عالمان او مشران یې فاسد وي، اصلاح به له کومې لارې ورته راشي؟